د قرآن کریم د ترجمې 125 درس د النساء سورت او 59 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای یا ایها الذین اے هاغو خلقو آمنو چې ایمان را وړی دی یعنی اے مؤمنانو اطیعو تاسو اطاعت کوئ الله د الله تعالی و اطیعو او اطاعت کوئ الرسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اولی او د خاوندانو الامر د حکم یعنی د حاکمانو او مشرانو منکم د ستاسو ځنې یعنی چې مسلمانان وي فإن نو که چیرته تنازعتم تاسو جګړه وکئ یا په خپلو کې او یا د رعیت او حاکمانو ترمنځ فی شیء په یو شي کې فردوه نو راجع کوئ هغه شی یا مسله الی الله الله تعالی ته یعنی د الله تعالی کتاب ته والرسول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یعنی د نبی علیه السلام صحیح احادیث او سنتو ته ان کچیرتا کنتم تؤمنون تاسو ایمان لرئ بالله په الله تعالی باندې والیوم او په ورځ الاخر د آخرت باندې ذالک دا د الله تعالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اولی الامر اطاعت کول او د الله تعالی کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو ته رجوع کول خیر ډیر بهتر دی و احسنو او ډیر ښه دی تأویلا انجام د دی او فرمای علم ترى آیا تا ندی کتلی الی الذین آغو خلقو تا یزعمون چې دعوه کوي د دې انهم چې هغوی آمنو ایمان را وړی دی بما په هغه قرآن کریم انزل چې نازل شوی دی الیکا تا ته وما او په هغو کتابونو انزل چې نازل شوي دي من قبلک پخوا د ستا څخه یعنی سره د دې چې ځانونو ته مسلمانان وایي خو یریدون هغوی غواړي ان چې یتحاکمو خپلې فیصلې ویسي الی الطاغوت طاغوت ته طاغوت هغو حاکمانو مشرانو جرګمارانو یعنی ټولو هغو خلکو ته وایي چې د قرآن کریم او سنتو نه پرته په بل قانون باندې د قرآن خلاف فیصله کوي و حال دا چې قد بېشکه امیرو هغوی ته حکم شوی دی ان چې یکفرو کفر وکي به په هغه باندې کفر نه منلو او انکار ته وایي
یعنی چې انکار وکي د طاغوت نه، یعنی چې نه طاغوت ومني او نه د طاغوت قانون. ویریدو او غواړي الشیطانو شیطان ان چې یضلهم بېلارې کي هغوی ضلالا په ګمراهۍ بعیدا لرې، یعنی شیطان غواړي چې خلک داسې د حق د لارې څخه لرې کي چې بیا یې پیدا کولی نشي. او فرمای وَإِذَا او کله چې قیل وویل شي لهم هغوی ته تعالو چې راشئ، یعنی خپلې معاملې د فیصلې دپاره ویسئ الی ما هغه قرآن کریم ته انزله چې نازل کړی دی الله تعالی و الی الرسول او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح احادیثو او سنتو ته، یعنی خپل فیصلې د الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو ته ویسئ. رأیتا نو ته به وګورې المنافقین دا منافقان یصدون چې مخ اړوي عنکا ستانا، یعنی ستا د شریعت د قانون څخه صدودن سخت مخ اړول، سخت مخ اړول، یعنی څوک چې د قرآن او سنتو خلاف په بل قانون او غیر اسلامی رواجونو باندې فیصلې کوي، قرآن ورته منافق وایي. او منافقینو هم د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هم په اوس وخت کې په هغه قانون او رواج فیصلې کولی او کوي چې د دوی پکې ګټه وي. که په اسلامي قانون کې ګټئ نو بیا یې په سر او سترګو مني، خو که پوه شي چې د قرآن فیصله د ده په ګټه نه ده نو بیا په غیر اسلامي قوانینو او رواجونو پسې ګرځي او په هر یو کې چې د ده په فکر خپله ګټه ګوري نو په هماغې قانون یا رواج باندې فیصله کوي. د ښه پوهېدلو دپاره دې مثال ته توجه وکړئ. فرضاً که څوک یو بېګناه سړی مړ کي، قرآن حکم کوي چې د وژل شوي کس یا مقتول په بدل کې دی په خپله وژونکی یا قاتل قصاص شي، یعنی څنګه چې هغه بل بېګناه انسان وژلی دی همداسې دی هغه هم ووژل شي. دا د قرآن فیصله ده. که زوروري او که کمزوری باید ووژل شي تر څو چې په ټولنه کې بل څوک د دولت او زور په نیشه کې داسې ظلم ونه کړي. خو په اکثر ځایونو کې خلک د قصاص د قانون څخه تښتي او سپینګیرو او جرګه مارانو ته د فیصلې دپاره ورځي. سپینګیري او جرګه هم د قرآن د قانون خلاف د رسم او رواج په قانون فیصله کوي. د وژونکي یا قاتل یا ګناهګار بېګناه خور ته جزا ورکوي، ځکه چې د جلۍ یعنې د قاتل د خور د خوښې نه پرته هغه د وژل شوي یا مقتول ورور ته په بدو کې ورکوي. که جلۍ هر څومره جړاګانې او فریاد کوي او آینده عمر یې ټول په وهلو ټکولو او اور کې تیریږي، دا د جرګې په وړاندې مهمه نه ده. یعنی قاتل بېغمه آزاد سرې سترګې د خپلې ښځې او بچیو سره وخت تیری،
خو جزا او عذاب خور تیری او ژوند د وژل شوي یا مقتول د کونډې ښځې او یتیم زوی تباه او برباد شو. دا دی د انسان عدالت او قانون. او بیا فخر هم کوي چې موږ جوړه وکړه او دښمني مو ختمه کړه. ښه غور وکئ، په دې ځای کې سپین ږیرو او جرګې ته قرآن طاغوت وایي، او په کوم رسم او رواج چې دوی فیصله وکړه دې ته قرآن د طاغوت قانون وایي. او کوم خلک چې دا معامله دې جرګې ته د فیصلې دپاره وروړي یا یې وروړې وه دوی ته قرآن منافقین وایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.